بسم الله الرحمن الرحیم. نن جمعه د جوزې لومړۍ نیټه 14 کال. کرامو لیدونکو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو څو ورځې وړاندې همدا د دوهم بلاک پارک د نیالګیو د تندې په حساب باندې موږ تاسو سره ویډیو شریکه کړې وه چې خوشبختانه احمدشاه بابا پاڼې هم نشر کړله، کور د ودان وي، او د هغه د نشریدو نه وروسته دا د پارک یو حصه نیالګي اوبه شوي دي، اور کړل شوي دي، او د نیالګیو دغه لاندې ځایونه پاک شوي دي تر څو اوبو ته هر وخت آماده وي، کور د ودان وي. دا کار نه پوهېږم چې هر ارګان کړی وي، او غالبا چې د ښاروالۍ او د ناحیې لخوا به شوی وي، د ټول د کور ودان وي، او د احمدشاه بابا پاڼې مسؤلین د کور ودان وي چې دغه خبرې نشر کړو. نو لکه څرنګه چې موږ منفي خبر هم نشر کړی دی، لیکلی مې د احمدشاه بابا پاڼې ته، همدغه شانتې موږ مثبت خبر هم نشرو. مخکینۍ ویډیو کې چې څو ورځې مخکې موږ اشاره کړې وه احمدشاه بابا پاڼې څخه، هغه کې موږ ویلي وو چې دلته ونو ته اوبه نه ورکول کېږي، خو خوشبختانه چې اوس دغه کار باندې نه پوهېږم د ښاروالۍ لخوا به وي او که کوم بل ارګان به وي، دا کار یې کړی دی او ونو ته یې اوبه ورکړي دي او کور دې ودان وي. لږ ډېر په پارک کې لیدل کېږي چې د هر نیالګي بیخ پاک شوی دی، یعنې اوبو ته آماده شوی دی، کور یې ودان، بچي لوري که دا هر کار کړی وي.